د ورور له 25 کلن زندان څخه ژغورل شوې میرمن نیکبخته په حق ورسېده. نوموړې 5 میاشتې وړاندې د کابل ښار په 10مه حوزې اړونده سیمه کې له یو کور په داسې حال کې وموندل شوه چې ورور یې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله په یوه تیاره خونه کې 25 کاله بندي کړې وه او له یوې وړې کړکۍ یې ډوډۍ ورکوله، چې هغه مهال یې ورور ونیول شو چې دوسیه یې اړونده ارګانونو ته وسپارل شوه. له زندان څخه تر ازادېدو وروسته میرمن نیکبخته څه د باندې یوه میاشت په روغتون کې تر درملنې لاندې وه او له هغې وروسته د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی صاحب د هدایت پر اساس یو ځانګړی شوي کور ته د انتقال شوه چې 2 خدمتګاران یې هم ورته موظف شوي وو. نیکبخته وخت پر وخت د روغتون ته د معایناتو لپاره لیږدول کېده او روغتیایي وضعیت یې هم ورځ تر بلې ښه کېدو چې 2 ورځې وړاندې یې هم ټسټونه شوي وو، کومه ستونزه یې نه لرله. یوازې تېره شپه یې روغتیایي وضعیت خراب شوی و او نن سهار شاوخوا 6:30 په همغه ځانګړي شوي کور کې ساه ورکړه. د میرمن د دفن ټول مراسم د خلیفه صاحب سراج الدین حقانی لخوا د سیمې خلکو په همکارۍ نن مازدیګر 3:30 د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان تفه کې ترسره او نوموړې خاورې ته وسپارل شوه. نیکبخته ته له پاک رب جل جلاله څخه جنت الفردوس او خواخوږو ته یې د زړه صبر غواړو. انا لله و انا الیه راجعون. قسم میکرد اول که بودیم شفاخانه کردیم بسترش کردیم در 300 بستر باز آوردیمش خانه، باز من خدمتش هم میکردم، باز خوب قسم میکرد ای تا بیت میخوان قسم میکرد در شرط پخته میکردم میخورد دیگه کالاش هم میشستم پاک میکردم خودش پاک میکردم سلجان هر وقت میشستم خوب بود. ای سرخانه تا اون سرخانه میرفت قرار سرپای شده بود، بسیار خوب شده بود، بیخی خود جور شده بود که اون شفاخانه هم بودیم دوایاش هم آوردیم بیخی جور عکسش گرفتیم گفت بیخی جور شده. نیکبخته خورګیسي تقریبا 15 میاشتې او 10 ورځې مخکې چې د چارقلا په ساحه کې د شیخ علي په کوڅه کې د ورور له خوا نه په 25 کلو بندي شوې وه. بالاخره موږ ته معلومات حاصل شو، موږ را ازاده کړه، خوښ هم کړه، را وویستله او دا هسپتال ته انتقال کړله چې شیخ زاید هسپتال ته مو بوتله، بعضې درملنه مې هلته ورته وکړل، د هغې نه بیا وزیر اکبر خان ته راغلم.